دا غیر بعد یو ورور تپوس کړی دی چې یو سړی دا غواړي چې زه رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم نو دله څه کول پکار دي؟ الجواب اول خو دا خبره ده ساتئ چې لازم نه ده چې د یو سړي د دیندارۍ علامت بدای چې دی به رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کینی کیدی شي ونشي کېدی خو بعض علماو دا یو څو خبرې لیکلي دي که څوک دا غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم نو یو څو کارونه دي کوي د ټولو نه غټ کار د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه رانیوه اتباع الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري د الف نه د یا پورې دغه منهج دغه مسلک دغه مذهب مضبوط رانیوه او دویم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر ویل پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وای اولنې کار بسو کې تابعداري دویم کار بس کې ډیر درود دریم کار بداو کې چې د شپې او د کېږي نو هغه آداب بمخې تراول او په هغه آداب سره به ودی شي کوم آداب چې په شریعت کې راغلي لکه د شپې آغاز کار په تولای کې په هغه طریقه سملاسته په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغې سره ته وده شو څلورمه خبره چې د شپې وده کېږي نو د اودس په حالات کې وده شو پنځمه خبره الله ته سوال کول او دعاګانې وغوښتل چې یا الله ما ته رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې راوښیه دا یو څو خبرې دي چې په دې باندې د عمل وکړو ویلو کې خو ډېرې وړې دي خو ګوره په دې باندې عمل کول ډېر ګران دي اتباع او د رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل او د خوب هغه آداب او دعاګانې ډېرې غوښته نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به دا خبره اسانه کړي او رسول صلی الله علیه وسلم به دروخی خو بیا موږ په آخره کې دا خبره کوو په اوله کې په آخره کې چې داسې د دیندارۍ علامت نه دی یو سړی دی رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې چېرته هم نه دی لیدلی او ښه دینداره سړی دی ښه د الله نه یېرېږي نو موږ داسې نشو ویلی چې بس دا بېدینه دی او دی د الله نه نه یېرېږي نه داسې نشو ویلی والله اعلم